جویریه بنت الحارث رضی الله عنها فرمای یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سحر د لمانځه لپاره مسجد ته روان شو او ما لمونځ کړی و. زه د لمانځه په ځای کې ناسته وم او ذکر مې کول. کله چې د څاښت وخت شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیرته کور ته راغی چې وی لیدل زه هماغه شان په جانماز ناسته وم او ذکر مې کول. نو پوښتنه یې رانه وکړه آیا ته د هغه وخت نه تر اوسه پورې ذکر کوي او ناسته یې؟ ما ورته وویل هو د الله رسوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یو 4 کلمې داسې دي که ته ټوله ورځ همدغلته کښېنې او ذکر کوي نو دغه 4 کلمې به د الله په نیز ستا د عمل څخه غوره وي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دغه 4 کلمې د سحر د لمانځه څخه وروسته 3 ځله ووایه: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. د دې حدیث فایده دا ده که یو انسان ټوله ورځ ذکر وکړي او بل خوا بل انسان د سحر د لمانځه څخه وروسته دغه 4 کلمې 3 ځله ووایي نو د دغه انسان عمل ترې غوره دی.